لري او په جمهوریت کې تر دې نه زیاتو اوس طالب د چا په کور د شپې چاپه نه وروي طالب تر اوسه د چا د کوم پښتانه مور په واورو کې نه کېنولې کوم سپینجره به د چا د نه راایستلی لاس به یې شاته نه ورتړلی صحیح ده یو ځوان باندې به چا ریزه کړي اول دا زه وطن ته تللی وم زه ما ورې 15 میاشتې تېرې کړې خوشحال صاحب ما دا هر شی په ځان منلی و زه په دې پیدم چې طالب راتلی شي ما نیولی شي ما بندي کولی شي له ما پوښتنه کړی شي چې پکتیاواله دا دومره وخت د موږ خلاف خبرې کولې پکتیاوال صاحب زه دلته یو بله خبره کوم د سوشل میډیا د خلکو خبره کوم چې ستاسو ذمهواري ښاغلي لونګین کړې وه لونګین یو له هغو خلکو ده چې هغوی ته نږدې او ګران دی دا د سوشل میډیا خبره ده ګورئ د ما د ذمهواري ته د لونګین په ذمهواري ځې زه نظم زه نظم خلاص ته ولی باور نه پیلري ولی لونګین کوم وزیر دفاع ده کوم ملا ده زه د خلک زه ملا یعقوب ذمہواری اخیسته و د عطاجان په نوم باندې د زابل ولایت ته به شو پیژني د دور په یو سړی راونی ورور په سپیډو باندې وای دا هغه لونګین خدلته په دوبۍ کې ما سره اوس ما دا هر شی په ځان منلی او خوشحال سه زه په دې باندې پیدم ما تورې خلکو دغه شي میسج وکړی دا د ما خبرې او سبا بیا مې په ځان منلی خوشحال صاحب ته بدلته د ما سره مخالفت کوي ته به هر شی کوي بیا به زه سبا په دې وطن باندې حاکم یم دومره خو زه په تا لرم چې راودې غواړم چې خوشحال صاحب امریکا پیسې درکولې دوستم درکولې ولې دې دا ویلي خپله صفایي خو باید دلته وکړي که نه وکړي بالکل پکتیاوال صاحب ډېره مننه بیرته راګرځو ما اخیری خبره کوم خوشحال ما دومره غیرت وکړو دومره پښتو مې وکړه چې د هر شی مې په ځان ومنل وطن ته ولاړم یو دومره غیرت وکړو چې داسې نه راته ویل چې په مخ دې څوک ګلان دي کورې ودان ډېره مننه ښاغلی پکتیاوال صاحب زه یوه هیله له مېلمنو